په پکتیا کې هنرمندان او د هنر د برخې مینوال د اطلاعات او فرهنګ ریاست او وزارت پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د دوی د نه پاملرنې له امله په دې ولایت کې ډیری هنرونه له منځه تللي او شته هم د ورکېدو په حال کې دي. دوی دغه څرګندونې د هنر ملي ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وکړې او ویل کاروان ریاست د هنر برخې ته ځانګړی پام ونه کړي نو خلک به له شته هنره هم بې برخې شي. په دغه مراسمو کې د پکتیا هنرمندانو خپل هنري نمایش او په لاس جوړ کړي آثار او تابلوګانې هم نندارې ته ایښي وو. زه تقریبا 15 کاله کېږي چې نقاشي کوم. هنران د پنځه نه خلاص شوی یم. د آثار چې وینې د ټولې د ما خپل د لاس باندې مې جوړ کړی ده. د دې نه مننه کوم چې نن سږکال د هنر ورځ پکتیا کې ولمانځل. که څنګه چې ګورو په تېرو 18 کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې کار کوي، خو متاسفانه په ځینو هیوادو په ځینو ولایتونو کې شاید څه ناڅه کار سوی، خو په دې برخه کې پکتیا ولایت ته هیڅ ډول کار نه ده سوی. صرف یو د نښتر مشاعره ده چې دا 2 کاله کېږي په د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا جوړیږي، د هغوی په بودیجه جوړیږي. نور په پکتیا کې د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا هیڅ ډول کار نه ده سوی. په ورته مهال بیا د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم مني چې په دې ولایت کې ځینو هنري برخې مړې شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ د رئیس صلاح الدین سلیس په وینا چې هڅه یې پیل کړې تر څو ورک هنرونه بیرته راژوندي کړي، خو نوموړی په دې برخه کې د بودیجې کمښت یوه لویه ستونزه یادوي. دا باید زیات توجه ورته وشي چې دا ډېر اړینه ده که فرهنګ ملموس فرهنګ وي که غیر ملموس فرهنګ وي. مګر متاسفانه زموږ یوازینۍ ستونزه چې ده د بودیجې کموالی یا په اکثرو مواردو کې نشتوالی دی. لکه نننۍ برنامه بودیجه صفر د هنر په ورځ کې، خو بله نور هنري ورځو کې فرهنګي ورځو کې بودیجه صفر ورته دی، چې دا خوشبختانه چې موږ د تلاشونو په نتیجه کې دا موږ پیسې ورته پیدا کوو، لکه د ملي تاجران نه د مقام ولایت نه چې په دې کې د ټولنیزو چارو معاونت موږ سره مرسته وکړه. په جوړ شوي هنري پروګرام کې د نورو هنري اثارو ترڅنګ د ملي اتڼ لغت شعر او د توري وهلو هنرونه هم په نمایش ډول وړاندې شول. د یادونې ده چې په دې ولایت کې په لومړي ځل په دومره لویه کچه د هنري اثارو نندارتون جوړیږي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.